کابل ښاریان د روژې په راتلو سره خوراکي توکي بیې بیا لوړې شوي دي. سلام، ستړي مه شئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. روژې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او د بیکارۍ په اوج کې خلک شکایت کوي چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوي دي. دوی شکایت کوي چې له یوې خوا یې بیکارۍ ژوند سخت کړی دی او له بلې خوا په بازار کې د خوراکي توکو بیې ملا ماتوونکي دي. دوی دغه راز پر حکومت هم نیوکه کوي چې په وینا یې نرخنامې په بازار کې خپرې کړي دي خو څوک ورباندې عمل نه کوي. کابل ښاریان د حکومت څخه غواړي چې د نرخونو د کنټرول لپاره پر بازار خپل څار ډیر کړي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي پخوا آزاد بازار و چې نرخونه دوی نشو ټاکلی، خو په خبره یې له دې وروسته به دوی بازار ته نرخنامې ورکوي او ژمنه کوي چې که څوک له ورکړل شوي نرخ څخه سرغړونه وکړي نو د قانون په رڼا کې به ورسره جدي چلند وکړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم بازار ته نرخنامې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې د ښار په هیڅ څنډه کې ورباندې عمل نه دی شوی.